کم څوک چې کبر کوي د هغه سره بالکل نه لګېږي، د متکبر انسان سره بالکل نه لګي، او زار سم د ملنګ او د ساده سړي. کم انسان چې تکبر کوي هغه دا فکر ولې نه کوي چې ته خو د مردارو اوبو څخه پیدا یې، ستا حیثیت چشتي. تکبر خو خالی د الله سره شایي. ته په څه باندې تکبر کوي چې کله دې ته بسي تر هسپتالو پورې ځغلې منډې وهې، تر ډاکټرانو پورې ځغلې منډې وهې، دومره طاقت نسته در باندې درکې چې دغه تبه په خپل لاس باندې لرې کړي د خپل بدن څخه. کله چې دې پر بدن باندې یو ځای کې باندې درد پیدا سي، دومره طاقت وس نه لري چې دغه بدن درد په خپل لاس باندې د بدن څخه لرې کړي، نو بیا تکبر په څه باندې کوي؟ او چې د کم چا په زړه کې د تکبر یوه دانه وي، ذره برابر تکبر هم په زړه کې پکښې وي، وایي دغه کس به الله رب العزت و جنت ته نه کې داخل، جنت ته به نه کې داخل چې د کم کس په زړه کې ذره برابر تکبر هم وي. هېڅکله تکبر مه کوئ. دا مه وایه چې یار دا خو ټول زه دا کور زما په وجه باندې چلیږي، دا خو ټول زه ګټه کوم، دا خو ټول زه دا کار کوم. یعنی دغه شیطان انسان ته دوکه ورکوي چې دا بالکل ته او انسان هغه د جنت څخه راګرځوي جهنم ته بیایي. په دې ذریعه باندې د انسان په زړه کې د تکبر اچوي، دا خو ټول ته، دا خو داسې د پلانه ده ها ده. نو کله چې یو کار وکړي، کله چې چا باندې یو احسان وکړي، کله چې یو ګټه وکړي، دا ووایه چې دا ټول د الله فضل دی. زه یو شی هم نه یم، دا چې کوم شیان سوي دي ما کړي دي دا ټول د الله په فضل سره مې کړي دي، چې که چیرې د الله فضل نه وای دا